وبرکاته. خویندورونو، څو ورځې ژوند دی، ښه یې تېر کړئ، ښایسته یې تېر کړئ. دا مهمه نه ده چې مال وي او که نه وي. ښه ژوند تېرولو دپاره مال شرط نه دی، اعمال شرط دی، کړنې شرط دی. زمونږ خپل ځان شرط دی. په دې یو خبره کوی وایم، ځینې خلک به رانه ګیله وکړه چې که دا څه په موږ دي د خپلو لاسونو کړنې دي چې موږ څه کړي دي او خدای پاک را باندې څه راوستي دي، په دې کې هیڅ شک نشته. که موږ او تاسې صادق اوسو، که موږ او تاسې رښتینې اوسو، که موږ او تاسې هغه څه وکړو څه چې د موږ نه رب غواړي او د څه شي دپاره یې رالېږلي یو، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې خدای پاک ظالم نه دی. خدای پاک د ظالمو ملګری نه دی او خدای پاک ظلم نه خوښوي. نو که موږ او تاسو صادقه شو او موږ او تاسې هغه څه وکړو څه چې خدای پاک د موږ او تاسې نه غواړي، خدای پاک هر څه د خپلو بندګانو دپاره پیدا کړي دي. که په دې کې ډېر خلک دا ووایي چې موږ علم نه لرو، د علم دپاره موږ او تاسې ته زمینه مساعده شوې نه ده، نو ستاسو په ګاونډ کې ډېر عالمان دي. وایي ګورئ، عالم هغه ته وایي چې په خپل علم باندې عمل ولري، او څوک چې په خپل علم عمل لري هغې کې ایمان وي، او په چا کې چې ایمان وي هغه به تل صادق وي، رښتونی به وي، حق به وي، د حق ملګری به وي، د ظالم په مخ کې به ولاړ وي. خو تاسو زمونږ د ګاونډ علماء کرام ګورئ چې په دې کې څومره ایمان دی. د دوی غږ، د دوی ژمنې خو فلسطین ته رسي، برما ته رسي. د برما دشمن ته خو غورې ترمبې وي، خو هماغه دشمن په بله جامه کې په خپل کور کې ورته ولاړ دی او پښتانه وژني. دوی څه وکړل؟ الله مخاد و آباد لره. د ژوند نه خوند واخلئ، رښتینې اوسئ، صادق اوسئ چې په هر حال کې یاستئ، په هغې باندې صبر وکئ، قناعت وکئ او د مخکې تللو کوښښونه وکئ. الله مخاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.